که تاسو غواړئ چې موږ یو صحتمند ژوند تیر کړو، موږ د بلا شي بیماریانو نه محفوظ شو، نو تاسو په خپل ژوند کې د یو څو شیزونو سره ملګرتیا وکړئ. په دغه کې د ټولو نه اول لمر، سن لایټ. تاسو د لمر سره ملګرتیا وکړئ. روزانه خامخا 30 منټ یا 40 منټ لمر ته خامخا کښېنئ. د بلا شي بیماریانو نه به تاسو محفوظ وئ. نو د ټولو نه اولنی ښه ملګری لمر دی، سن لایټ. دویم که تاسو غواړئ چې موږ صحتمند ژوند تیر کړو، تاسو د ورزش سره ملګرتیا وکړئ. روزانه ورزش چې دی ریګولر ایکسرسایز، دا ستاسو د صحت لپاره ډیر زیات لازمي دی. نو د لمر سره ملګرتیا وکړئ او د روزانه ورزش سره ایکسرسایز سره ملګرتیا وکړئ. د ډیرو زیاتو بیماریو نه به تاسو محفوظ شئ. په دریم نمبر باندې تاسو د خوب سره ملګرتیا وکړئ. ښه خوب کوئ. په شپه ورځ کې 7 ګنټې 8 ګنټې یا 9 ګنټې خوب خامخا کوئ. که ستاسو چېرته خوب پوره وي، تاسو به ډیر زیات صحتمند وئ. که خوب هم کمی، نو بیا به د بلا شي بیماریانو چانسز تاسو ته سیوا کیږي. په څلورم نمبر باندې تاسو د ښه خوراک سره ملګرتیا وکړئ. تاسو چې کله هم خوراک کوئ، بیلنس ډایټ کوئ، بهترین خوراک کوئ، صحتمند خوراک کوئ، نو تاسو به د ډیرو زیاتو بیماریانو نه بچ اوسئ. په پنځم نمبر باندې د ښه دوستانو سره، د ښه فرینډز سره ملګرتیا وکړئ. دا ستاسو د ژوند لپاره، دا ستاسو د سکون لپاره انتهایی ډیر زیات لازمي دي او په دې باندې هوښیاران خلک پوهېږي. د کومو خلکو په ژوند کې چې ښه خلک نه وي، هغه خلکو ته بلا شي مسلې. د چا په ژوند کې چې ښه ملګري رااله، بهترین فرینډز رااله، د ده په ژوند باندې انتهایی ډیر زیات ښکلی اثر کېږي، ډیر پازیټیو اثر پې کېږي، ښکلی ژوند تېرولی شي. او د چا ژوند ته چې بیکاره خلک رااله، بیکاره خلک ملګري شو، غټ چانس شته دی چې د ده ژوند خراب طرف ته لاړ شي، مایوسۍ طرف ته لاړ شي، په ژوند کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي. نو د ښه ژوند لپاره ښه ملګري دا ډیر زیات لازمي دي. او په شپږم نمبر باندې د څښلو لپاره پاکې اوبه، د دې سره ملګرتیا وکړئ. که چېرته پاکې اوبه څښئ، صفا اوبه څښئ، نو تاسو به د بلا شي بیماریانو نه محفوظ شئ. نو که تاسو غواړئ چې موږ صحتمند ژوند تېر کړو، د دې شپږو شیزونو سره خامخا تاسو ملګرتیا وکړئ. د لمر سره، د ورزش سره، د خوب سره، د ښه خوراک سره، د ښه څښاک سره، پاکو اوبو سره او د ښو دوستانو سره. د دې شپږو ملګرو سره تاسو ملګرتیا وکړئ، ښایسته ژوند به هم تېرېږي، صحتمند ژوند به هم تېرېږي.